زادران صاحب په هکله زما دا اعلان دی که هر څوک داسې یو پیدا شي او زموږ دا ارمان د سره شي، دا زما خپل هم یو ارمان دی او دا زما یو دوز دوا چې دغه د 10 ورځو ده او زندران صاحب ته ورسئ. بل زما دوا داسې نه ده لکه چې دا به ځي او راځي، یعنې اولني دوز دوا سره چې الله مهربانه شي زما دوا هغه خپله نتیجه ښیي انشاءالله. زموږ دغه غږ کوم ملګري اوري او کیدای شي دا امکان ولري چې د حکیم صاحب دوا تر شاپور زدرانه پورې ورسوي هند ته، نو نور د ښه کولو والا الله دی او الله پاک شفا ورکوي انسان ته، بس یو څه سبب شي. نو که چېرته د حکیم صاحب دوایي د شاپور زدران د ښه کولو سبب شي، نو هغه خلک چې زموږ دغه غږ یې رسولی دی هغوی ته به هم خدای اجر ورکړي، زموږ به ملي اتل هم روغ شي او حکیم صاحب ته هم خدای پاک ډېر اجر ورکړي. نو زه خدای دې وکړي چې داسې یو څوک پیدا شي چې زموږ دغه غږ تر داسې خلکو ورسوي چې شاپور زدران ته ستا دوایي ورسوي. بس انشاءالله موږ یې مرماجن یو، که هر څوک پیدا شي موږ سره رابطه وکړي.